قدرمند اوریدونکو، نن د پښتو ژبې د تکړه لیکوال، ژورنالیست او ملي مبارز خان عبدالصمد خان اچکزي 29 تلین لمانځل کیږي. په دې ویاړ د نړۍ په بیلابیلو پښتون میشتو هیوادونو کې د نوموړي د یاد غونډې لمانځل کیږي. په دې اړه زموږ همکار احمد شاه اعظمي یو راپور تیار کړی چې ستاسو پام ورته راګرځوم. خان عبدالصمد خان اڅکزی چې تر مرګ وروسته د خان شهید په نامه شهرت وموندی، د 1908 میلادي کال د جولای پر 9 نیټه د ګلستان په عنایت الله کاریز کې وزیږېدی. که یوې خواته نوموړي خپل ژوند د پښتون قام د راویښولو او خپلواکي لپاره په مبارزه کې تیر کړي، نو بلې خواته یې د پښتو ژبې، ادب او صحافت په ډګر کې هم د قدر وړ کار کړی دی. خان عبدالصمد خان اڅکزي په 14 کلنۍ کې په سیاست پیل وکړی، خو د ژوند څه کم 3 لسیزې د انګریز او بیا د پاکستان په بند کې تیرې کړې او خپلې زیاتره زده کړې هم هلته ترسره کړې. په کوټه کې میاشت د سیاسي علومو ښوونکی او پر خان شهید باندې د یو شمېر کتابونو لیکوال پروفیسر عبدالغني خان غنو وایي چې خان شهید په سهیلي پښتونخوا کې لومړی کس و چې په سیاست یې پیل وکړي. لومړی سړی دی چې غشت یې شروع کړی دی، سیاست ته راغلی دی، ټولواګي یې کړې ده. هغه که بلوڅ دی، که پنجابی دی، که هزاره دی، که پښتون دی، په سویلي پښتونخوا کې د ټول د مخه د غشت شروع کړی دی، د سیاست را ایستلی دی. بیا ډېر وروسته بیا د شاګردان راغلي دي، اوس را مخته شوي چې د 14 کاله هلک و، د سیاست کې راغلی. ورې تاریخ خلافت کې د خپل ګلستان کې جلوس راوایستی، په هغه کې بیا دی ونیوی. بیا چې د غازي امان الله خان تاریخ شروع شو، د سکاو ده، په هغه کې د غازي امان الله خان پلوي کوه، د دې ترکانو د خلافت په اړه د سیاست کوي. بیا د خپل پښتنو په حال کې د وکتل چې د پښتنو حالت داسې خراب دی، پښتو نسته، د دې لپاره کار وکړي او دغه سرکار دغه کوي. د سیاست ترڅنګ خان عبدالصمد خان اڅکزی د خپل دور یو تکړه ژورنالیست و او په 1915 کال کې په بلوچستان کې د استقلال په نامه اخبار پیل کړي. د دې سربیره نوموړي د پښتو ژبې د سوچه کولو او پښتو ته د یو شمېر کتابونو د ژباړلو دنده هم په ډیره میړانه ترسره کړه. د اسلام د سپېڅلي کتاب قرآن مجید او نور یو شمېر کتابونو ژباړې نوموړي په زندان کې وکړې. په دې اړه پروفیسر عبدالغني خان غنو یو ځل بیا انګریز د یوه چوته راوایي چې ته په بندي یې کوي، ویې تړي، سکول یې پر بند کوي، ښوونځی پر بند کوي، تعلیم د نه وکړي، زده کړې نه وکړله. په جیل کې په بند کې بیا دی راغلی، ورې بیا میډل وکړي، بیا میټریک وکړي د انګلیس سره، بیا اف ای وکړله، بي ای وکړله، بیا پښتو فاضل، پښتو ادیب، بیا منشي فاضل فارسي، منشي ادیب هغه یې وکړي، بیا پښتو لیک ته وکړي، بیا د قرآن شریف ژباړه وکړله، د ابوالکلام آزاد د قرآن شریف، بیا د سیرت النبي د شبلی نعماني هغه یې پښتو کې، د امام غزالي کیمیا ساده کې پښتو کې، د سعدي ګلستان چې دی هغه یې پښتو منظمه په شاعري کې راواړوي. دا ډېر ګران کار دی، دی شاعر نه و، خو دا رقم شاعري چې ده کړې ده په دې سیمې کې څوک یې نه سوی کولی. یو ګلستان په خپله سعدي لوی سړی و، د هغه شاعري لوړه وه، هغه یې په پښتو کې په ډېره اسانه طریقه سره په شاعري کې راوړي دي، او بیا خپل ژوند پیش د کړي دي، بیا لیکدود د کړي دي، بیا د په سلګونه خطونه په پښتو کې خلک تکشلي دي. په دا رقم دی په ادب کې راغلي، پښتو کې راغلي، خو د ده وس دا و چې سوچه پښتو وایي. د خان شهید عبدالصمد خان اڅکزي پلار او نیکهګانو هم د خپلې خاورې لپاره مبارزه کړې وه او ملي روحیه یې په کورنۍ کې ژوندۍ وه. تر خپلې زوکړې وروسته د هغه وخت حالاتو نوموړي دې ته وهڅوي چې په ملي مبارزه لاس پورې کړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرستیال مشر او د خان شهید ملګری عبدالرحیم مندوخیل وایي چې د خان شهید د ژوند مرام د خپلې خاورې ازادي او مساوات وه. دی یعنی پیدا شو هغه حالات، بلکې په دغه دوران کې بیا چې دی دا خاوره نیول سوې وه، نو دی له هغه حالاتو څخه متاثر و او باقاعده د خپل سیاست روان کړ. سیاست چې کوم د کاوه هغه کې د ده څه هدفونه وو، د ده لوی هدف و د خپلې خاورې ازادي، خپلواکي، او بیا په دې خاوره کې هم برابري، مساوات، دا د ده د ژوند و میشن و. په 1947 میلادي کال کې د انګریز تر وتلو او هند او پاکستان ته د خپلواکۍ ورکولو وروسته هم خان شهید خپلې ملي مبارزې ته دوام ورکړي او له کور څخه یې لرې د پښتني احساس د راژوندي کولو لپاره هلې ځلې وکړې. نوموړي د پاکستان په بند کې هم یو شمېر کلونه تیر کړه. د خان شهید کشر زوی ډاکټر حامد خان اڅکزی وایي چې کله دی وزېږېدی نو پلار یې په بند کې و او ډېر لږ وخت یې له خپل پلار سره تیر کړی دی. موږ د ده سره
ده سره وخت تېر کړی نه دی په یوه معنا. زه په 1949 کې پیدا شوی، دی په جیل کې. نو زه لوی هلک وم، په سن 54-50 کې دی د جیل را خلاص. نو موږ بابا نه پېژاند، دی چې څومره تېر شو ومې پېژاندی. نو بیا زه په څلورم جماعت کې وم، په 1958 مارشالا کې د ایوب خان بیا سمري ملیټري کوډ 14 کاله سزا کوي، ګوډه 4 کاله موږ د ده سره. بیا چې دا 10 کاله جیل د تېر کړي، نو زه لوی سړی وم، FSC مې کړې وه، د ډاکټرۍ په تکل وم. نو دی د جیل را خلاص شو پر 26 اپریل، بیا پر 19 مۍ بیرته ونیو. نو زه چې بیا میډیکل کالج ته تلم په سن 19 کې، نو په 19 په اخره کې موږ د ده سره په جیل کې خدای پاماني وکړه. خان شهید عبدالصمد خان اڅکزي خپل ژوند د پښتنو د خپلواکۍ، یووالي او د پښتو ژبې د پرمختګ لپاره ځانګړی کړی و. د 1983 کال د دسمبر پر 2 نیټه د کوټې په سید جمال الدین افغاني واټ کې د شپې پر 4 بجې هغه وخت نامعلومه کسانو د ده کور ته 2 بمونه ور وغورځول کله چې دی ویده و. همدغه د ده د ژوند وروستۍ شپه سوه. خو د سیاست، صحافت او پښتو ژبې او ادب په ډګر کې چې نوموړي کوم کارونه ترسره کړي دي، هغوی اوس هم د ده نوم ژوندی ساتلی دی. مشال زموږ رڼا یې ستاسو.